بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. یو سړی چې خپل میرمن د هغې د ماشومانو په مخ کې ووهله نو بیا څه وشول؟ دا کیسه در سره تر پایه وګورئ دوستانو. یو سړی خپل میرمن د هغې د ماشومانو په مخ کې ووهله، ماشومان وویریدل او مور یې خفه شوه. په مخ له وهلو وروسته یې په ژړا وویل زه ځم په تا عریضه کوم. خاوند یې جواب ورکړ تا ته چا ویلي چې زه به د بهر تلو اجازه درکړم؟ میرمن یې ورغبرګه کړه ته څه فکر کوې که دروازې او کړکۍ بندې کړې نو ما به له شکایته راوګرځوې؟ خاوند یې حق پک شو او ویې پوښتل نو ته به څه کوې؟ میرمن یې وویل زه زنګ وهم. خاوند یې جواب ورکړ ټول ټلیفونونه دې له ما سره دي، چې هر څه کوې ویې کړه. میرمن د حمام لور ته روانه شوه. میړه یې په دې فکر کې شو چې هسې نه تر کړکۍ ټوپ کړي او وتښتي، نو بهر ته ووت او د حمام د کړکۍ خواته په انتظار ودرېد، مګر هیڅ د وتلو هڅه یې محسوسه نه کړه. بیرته کور ته راغی او له وره سره ودرېد. میرمن یې په داسې حال کې له حمامه راووتله چې د اوداسه په اوبو لانده او ګلورینه مسکا یې په څېره خپره وه. ویې ویل یوازې هغه ذات ته له تا نه شکایت کوم چې ما یې پر نامه لوړه کړې. که دا بندې کړکۍ، دروازې او ټلیفونونه چې تا رانه اخیستي ما منې کړي، خو د رب د رحمت دروازې هیڅکله هم نه بندېږي. میړه یې شاته لاړ او په فکر کې ډوب شو. په خپل کټ کې کېناست. میرمن یې لاړه، لمونځ یې پیل کړ، سجده یې اوږده کړه او میړه یې ورته ګوري. کله چې میرمن مونځ پای ته ورسو او لپې یې دعا ته اوچتې کړې، میړه یې ورغی او د هغې لاسونه یې ونیول او ورته یې وویل په سجده کې چې د ښېراوې راته وکړې بس نه دی؟ میرمن یې ورته وکتل او په پسته لهجه یې ورته وویل ښه ستا له دې چلن وروسته په همدې بس وکړم. خاوند یې جواب ورکړ په الله قسم چې د غصې او قهر شیبه وه، زما هیڅ داسې اراده نه وه. میرمن یې ورته وویل له همدې امله دعا درته کوم او بس نه کوم او شیطان ته ښېرا کوم. هومره ناپوهه نه یم چې خپل میړه او د سترګو تور ته ښېرا وکړم. د میړه سترګې له اوښکو ډکې شوې او د هغې لاسونه یې ښکل کړل او ورته یې وویل واده در سره کوم چې تر دې وروسته به هیڅ وخت در سره بد ونه کړم او درته به ضرر ونه رسوم. دا هغه مسلمانې میرمنې دي چې الله تعالی جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته له دوی سره د ښه چلند توصیه کړې. قدرمنو دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ. دا ویډیو ملګرو سره د ثواب په نیت هم شریکه کړئ.